مهرباني. دا زمونږ خلک دلته راځي کنځلې کوي خو دې کې یو داسې کس نشته دی چې تا سره په صحیح طریقې مناظره وکړي. نو دلته راشي کنځلې وکړي بیا ځانونه خالي کړي تش شي او غاګان چې کوم دي زمونږ هغه دلته ناست دي او زه خپله دلته ډېره راځم دې بروډ ته خو داسې غیرتي کس ما ونه کتو چې هغه تا سره مناظره وکړي. الله اکبر. څه ورته وایې؟ ته لږ د غیرت خبره ورکړه، یو پیغور ورکړه چې دا میدان ته راسې. په دې کلیپونو ویډیوګانو کې خو ډېرې بدې ډوزې ولي، مناظره ده او مناظرې ته ځان تیار کوه، دلته بیا راسې په لایف کې ناسې مړه سترګې بیا راپورته کېږي نه. په تاسو کې دا د تاسو د زنانه وو الله جل وعلا د تاسو ته هدایت نصیب کړي، تر دې خو تاسې په خدای قسم غیرتمن یاست. وایه زه خو دوی ته داسې وایم که نه چې په کومه ورځ قاري صاحب چې تا په مناظرې کې وویل په هغې ورځ به زه ورته کنځلې کوم خو تاسو کې دومره ایمان نشته که نه نو. الله اکبر. په کنځلو څه کېږي؟ نه زه دې ته دا تاسو ته چې کله دغه امام باړې ته لاړ سئ دا یو ځای ته وریده د کنځلو تعلیم درکوي. بس قاري صاحب ښه پوهېږي نه. الله قدرمن صاحب اکبر. الله اکبر. الله دې تاسو ته هدایت نصیب کړي. الله مو مړ الله مو دا خو بس صرف دې تکړه دی چې بس ښه جینۍ وګوري ښه هغه وګوري بس صرف دې دپاره. سلام علیکم مولوي صاحب، یو څو ضروري دا غیرت په دوی کې ولې نه راځي؟ زه دې ته حیران پاتې یم. دا غیرت په دوی کې ولې نه راځي؟ شیعاګانو که تاسو کې دومره ایمان مضبوط ایمانی او چې زمونږ دین صحیح دلته راوخیږي خو په صحیح طریقې سره دې سره مناظره وکړي او په کم ټایم چې تاسو چا وګټله دی نه که نه زه به چې کومه دې روډ ته راخېږم زه به بیا دلته خبرې کوم. صحیح دی که نه؟ او تاسو کې ایمان شته نه صرف په کنځلو مو شروع کړې کنځلې کوئ په توهین په کنځلو باندې. الله اکبر. نعره تکبیر. الله اکبر. تاسو خپل شیعه یاست؟ موږ دپاره چې نار یو. الله اکبر. د شیعو زنانو کې دومره غیرت ستاسې خپلو غاګانو ته وایي چې که غیرت لرئ راسئ دغه برار ته خپل دین ایمان اسلام ثابت کړي. دوی کې بیا هم غیرت نشته. کنځلو پیغور ورکوي. الله اکبر. هغه د قاري صاحب خبره سو چې په هر کور کې به داسې خلک درته روزم چې په کور کې به درته راپورته کېږي. الحمدلله. زما غصه په دې راځي که نه که زه اسلام الحق دی که څه نومې دی هغه بروډ ته ځم دې بروډ ته راځم چې کم عالم ستاسو کم عالم بروډ ته زه تللی یم زه زمونږ خپل کسان چې کوم دا کنځلو نه ګورم او ستاسو د خولې نه یو اوس ته قاري صاحب تا ته څنګه کنځلې وکړي خو تا چاته کنځلې نه دی کړي او دا بې غیرته به لګیا یي شروع به کړي او بس یو سا به لګیا یي دا کنځلې به کوي. الله دې تاسو عزت وساتي. الله دې تاسو ته د قرآن او د اهل بیت او د صحابه او د حقیقي دین لاره در نصیب کړي. امین. تاسو دا غیرت ته په والله العظیم که په ټوله باړه چنار کې دومره غیرت وي لکه د تاسو دا کوم غیرت چې تاسو ته الله درکړی په ټول د باړه چنار په غاګانو کې په خدای قسم که دومره غیرت وي. افرین د تاسو په غیرت باندې وي. افرین د تاسو په دې همت باندې وي. خو که دوی شرم او حیا او غیرت لري له دغې خور نه لږ شرم او حیا وکړي. اوس خو دلته راسه میدان ته خو راسه نه اوس خو راسه دلته دا د ما یو شپېتم سوال په دې مو په دې کلونو کې سره روان ده یو شپېتم سوال ما تر اوسه پورې کړي دي د یوه سوال جواب نه ده راغلی. قاري صاحب چې په هغه کې وګورئ په کلو کې وګورئ د امام باړې له سپیکر یې وشلولې په تقریرونو باندې. الله اکبر. او چې نورې بیا زنانه ورته چې کله وګورئ داسې تقریرونه به وکړي میکونې چې کومه دي به وغورځوي او لګیا به یې دومره به شلېږي او دلته زه نه ګورم چې یو کس راشي
الله اکبر. او چې دلته راشي بیا کنځلې کوي. نو بل څه شی راوړي له کنځلو نه بغیر؟ بل څه شی؟ رسول الله دوی نه مني، اهل بیت دوی من نه مني، امام علي دوی نه مني، امام حسن و حسین علیهم الصلاة والسلام دوی نه مني، فاطمة الزهراء رضی عنها دوی نه مني. دا اوس مې دلته کوم روایت درته ښکاره کړل د ابو الحسن الرضا علیه السلام هغه وایي چې الله جل وعلا په غضب د پشایو باندې دا د اهل بیت روایت ته مسلمانانو ته وایم. مسلمانانو دې روایت کې تاسو لیدي الله دې پاره لیک فکر وکړي ان الله غضب على الشيعه. الله جل وعلا په غضب د په قهر د پشایو لدین لوی قهر دی الله په بل چا باندې سسي بل خبره نه لري لکنځلي ول توهین ما سوی ها نقطه یا الله غضب نور څوړي یا الله غضب په کال کې لکه خره داسې ځانونه وهي. په خدای قسم سي په خره باندې داسې زنجیر پورته کې منډه درناخلي او دوی تر خرم به تر دي ځانو ته زنجیران نیولې غړبو دربو ززو بز هر قسم جناور باندې لخته داسې پورته کړه په والله که درته ټینګ سي منډې به وهي. خر ولا که ځان ووهي خر خپل ځان ولا که ووهي بالکل. لیکن دلته سړي دوی امام وایي چې الله په غضب ده په دې خلقو باندې. کنران یاست راسې دې خور جواب مو ووایاست، کنران یاست راسې دې زنانه جواب ورکړی که غیرت لري که غیرت در پکې وي. دا مې وعده در سره کړې لکه دغه خور چې د تاسو ده او په تاسو په کور کې درته پیدا سوي لکه خدای کویل په هر کور کې به غیرتمنې د فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه علیها لورانی به درته پیدا کوم په حقیقي معنا باندې. نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد. نه په دې معنا چې مطیع ورسره وکړي، نه په دې معنا چې صیغې ورسره وکړي. په خدای قسم په هر کور کې به د فاطمة الزهراء، د زینب الکبرى، د زینب الصغرى، د ام کلثوم صلوات الله وسلامه علیهم بچانی و لورانی به په کورو کې درته پیدا کوم. بیا به څه کوو؟ بیا به په کومه لاره باندې منډې ځینې وهویه او دا د باډه چنار زنانه ماشاءالله داسې لکه زمریانې داسې دي، دا غاګان چې داسې تر څټ راونیسي ټول ویښتان ځینې په یو ځل رش کوي، دا داسې د نر لورانې دي. دا الله دې وکړي چې هر امام باډي ته دا اغا در ننوځي او تر دا ویښتانو یې داسې رانیسي. داسې د فاطمة الزهرا بچانی به درته پیدا کوم که دې رب رضا چې چپلکې در پسې راخیستلي زه ته د هلته ودرېږه تا د هغه پلار و د هغه نیکه سر خاورې سخت اوس مخکې راځه پسې راسي. غیرت لري همت لري له دې زنانه نه شرم و حیا نه کوي. تراسه دی ولې کنځلې کوي؟ زه د دې د کنځلو ځکه د ده نجات په کنځلو کې ده. په څه شي کې ده؟ نجات په کنځلو کې ده. دی خو پساویږي چې دی که دوه خبرې غوږ ونیسي نور دی پساو د نور به یا دی د خپل کفر اعلان کوي یا به د اسلام اعلان کوي. نو دا کنځلې د دې دپاره ډېر د پردې شی ده نه؟ بالکل قاري صاحب د فرار یوازینۍ لاره توهین ده. افرین افرین د زړه سره یوازینۍ د تیښتې لاره د دوی کنځل او توهین اوس پکار. هغه ورېندار هم توهین کول علي نه و مخپټي ورېندار په توهین ځان خلاص کړ. ابو مواد دغه مجوسي به څومره تقیه کوله؟ دغه مجوسي به څومره تقیه کوله؟ سینام خو د صحابه و. هم دغه مجوسي په دې ویډیو کې ما هلته تاسې وګورئ جواب مې ورکړی، ویډیو مې درته نشر کړې ده. د ټولو صحابه و د رسول الله. بیا اخیر کې څه وایي؟ ما خې وایي دا قاري سیده دا د هر چا بې عزتي کوي. هر چا ته مې عزت لري ابو مواده؟ ته هم د عزت سړی یې؟ ټاس پیداوار چېرته عزت وي؟ ښه راپورته کړه، هغه صاحبان راپورته کړي. ښه قدرمن سي توري مننه. اللهم عز الله دې د نیکې لارې هدایت درته نصیب کړي. ښه والجماعت چې څومره مخلوق د ځمکې په سر ده څومره مسلمانان دي دا ټول وایي ارمونې دي، دا ټول وایي حرامیان دي، حرامزاده دي، یعنی له زنا نه پیدا سوي دي. دلته چې بعضې کسان راسي هغه موږ ته وایي ولې یعنی چې څومره
چې څومره انسانان دي دا د ځمکې په سر باندې دا ټول وایي ولدي زنا دي. دا ټول وایي څوک دي؟ ټول ولدي زنا دي، له زنا نه پیدا سوي دي. یوازې حلالیان چې دي هغه شاهدي وایي. یوازې حلالیان چې دي هغه وایي شاهدي. او دا د دوی تر ټولو معتبر کتاب ده. تر ټولو څه شی ده؟ معتبر کتاب ده. دا تر ټولو د دوی معتبر کتاب ده. دا تر ټولو د دوی معتبر کتاب ده. وګورئ الروضة الکافی، دا د یعقوب کلینی کتاب ده، د دوی لوی محدث ده. یعقوب اسحاق الکلینی الکافی دا د دې تر ټولو معتبر کتاب ده. په دې کتاب کې تر ټولو جالبه خبره دا ده، که تاسې دلته وګورئ دا پاس ابي جعفر علیه السلام وایي، دا پاس لیکي ته وګورئ، دغه عن ابي حمزه عن ابي جعفر علیه السلام قال، لامام جعفر علیه امام باقر علیه السلام نه روایت کوي. له چا نه روایت کوي؟ باقر علیه السلام. له امام باقر علیه السلام. څوک چې د شیاو ورور ده هغه ولې د زنا ته وایم، له زنا نه پیداوار ته وایم. دا زه نه درته وایم، د تا ورور درته وایي. څوک ورته وایي؟ د تا ورور درته وایي. څوک چې وایي سوای د شیاو عقاید باید ښکاره نسی او د دې عقاید باید همداسې پټ پاتې سي، هغه ولې د زنا ته وایم. بیا داسې ونه وایي چې قاري صاحب ولې د زنا راته ویلي دي، نه، هغه حرامزاده ته وایم. حرامزاده د دغه ورور درته ویلي دي، دا تاسې ورور ورته وایې. له زنا نه پیداوار د دغه ورور درته ویلي، زه نه درته وایم. خبره مو سر را سره خلاصیږي که نه خلاصیږي؟ ابي جعفر قال، امام باقر عليه السلام ويقول قلت له ان بعض اصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم. ويدي موږ بعضی ملګري دروغ وایي، دروغ تړي او تهمت تړي په چا چې څوک مخالفت کوي. فقال لي امام باقر عليه السلام ويراتويل سي الكف عنهم اجمل، يعني سيخلو بندك الذي خلقنا دا خكار ده. ثم قال ورسي ويل والله يا ابا حمزه، يا ابا حمزه ان الناس كلهم اولاد بغايا، ټول انسانات دی زنا نه پیدا سوي دي. اولاد بغایا، بغیا په عربي کې زنا ته وایي. وایي ټول خلق، ان الناس ټول خلق كلهم ټول اولاد بغایا ما خلا شیعتنا. یوازې وایي د موږ شیا دا له زنا نه دي پیدا سوي. چې څومره مسلمانان دي ټول له زنا نه پیدا سوي دي. چې څومره مسلمانان دي تاسې اوس وګورئ، خپله د 12 امامان یوم دا نه دي ویلي چې زه شیعه یم. نو طبعا دا 12 امامان به هم العیاذ بالله له زنا نه پیدا سوي نه. بالکل بالکل وایي. صحابه هم شیعه نه وو، تابعین هم شیعه نه وو، ان تر مهدي تر زمانې پورې دا روافض دا شیعه نه وو. نو دا ټول مسلمانان لغه وخت راواخله، بیا دا اوس 1.5 میلیارد مسلمانان چې په دنیا کې دي ژوند او زندگی کوي، دا ټول د زنا نه پیدا سوي دي، حرامزاده دي. دا ټول له زنا نه پیدا سوي دي، حرامزاده دي.
بیا دا لاندې پسې نورې خبرې پسې کړي دي. نو اوس هر هغه څوک چې په دې خلقو یې خوا بدیږي او یا دې خلقو ته یو قسم بل قسم دغه کوي، نو هغه ته یې د زنا نه پیداوار ویلی ده، د زنا اولاد یې ورته ویلی ده. څه شی ورته ویلی ده؟ د زنا اولاد یې ورته ویلی ده. څنګه ستا خور مور وغوایم قسمه در بینو. ښه ما ځه، ما تخته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قاری صاحب وعلیکم السلام. ما تخته ومه جوسیه ورکی که قاری صاحب چې ګن تا ته غږ کوو قاري صاحب اوس په هغه کې روان ده که نه؟ ما تخته ومه جوسیه تراسه ودي نرګسي زو تراسه ټول امامان دی ولدي زنا دي ذکرم شي نو راځه په خیر. ښه هر یو کس راځي مایک بندوي په خپل ان شاء الله نوبت درکو. دا عقاید وای مخ کار کوي، دا مسلمانان په دې باندې چې پوه نسی ټول له زنا نه پیدا شوي. اپان دی نوم ده که څه شی نوم ده؟ مهرباني وکړه. عرفان مایک ته خلاص کا. عرفان الله جیک شومه مرګرو د کاته کړم خبرې مې کله پاتې شوې په خاطر ته راغلم. دا مې درته ویل چې زه ډېر ستا علاقه من مې ډېره باندې یعنې واقعا یعنې د ورونه زیات راته ګرانه ستا خبرې ستا هغه چې زه همیشه تعقیبومه. یعنې زه تر سهاره پورې کښېم بیا سهار کار ته هم ځمه. ډېر افتخار در باندې کوم. ډېره مننه قاري صاحب. ګډمینان چې دي هغه کله کله داسې بې اصولي کوي چې اصول ځینې هیر سوي نه، دماغ یې کار نه کوي. نو الله جل وعلا دې تاسې قدرمن کړي. دا بل ملګری څوک ده؟ مهرباني وکړئ. دا بل ملګری څوک؟ میرویس مایک ته خلاص که. میرویس مومن قاری صاحب دغه السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. عفو غواړم مخکې مې منځ کې مداخله وکړه ستاسو خبرو کې. ډېر اول ځل قاري صاحب یو دوه هفتې مخکې تاسو روغ شوم، لږې مې خبرې ډېرې وکړې. د اډمنانو ډېر شاته کوز کړم، همداسې هېڅ مې نه راجېږئ. قاري صاحب زه سویډن کې اوسېږم، مخکې مې تاسو ته ویلي وو. زمونږ دلته دا بعضې دوستان مثال فارسي زبان دي، هزاره دي، یو شی بل شی. او دا تاسو چې څنګه د دې خلکو دا قواره اصلي قواره موږ ته وښوده د شیعاګانو، زه دې ته حیران یم. زمونږ د مسلمانانو ادیرې چې دلته دي دې کې دې موږ سره خخیږي، پلس د دې جنازې مونځ کې موږ شرکت کولی شو. ځکه ډېرې خو کوي دا جنازې مونځونه کوي، نو چې ډېرې دومره بې حرمتي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د هغې د بیبیانو کوي، نو دې سره ودرېدل خو موږ ته سروپه ناروا ښکاري. صاحبه ناروا نه ده، د زړه سره حرام ده. حرام د دوی په جنازو کې ګډون کول، دوی په هدیرو کې خښول، یا د دوی مړي په هدیره کې راوړل پرېښودل. مسلمانانو هدیره کې باید دا خلق خښ نه سي. د دې جنازه باید ونه کړلی سي. جنازه د مسلمان دپاره باید وکړلی سي. په مشرک باندې جنازه نه کیږي. مشرک باندې جنازه نه کیږي. ولاجه صاحب همدقسې دا څنګه چې تاسو ووایئ، یعنې افسوس خبره ده چې موږ هغې کې ولاړې دا ټول افغانان په دلته
په دې سویډن کې چې دغسې جنازې کېږي ښیي نو وا میرویس صاحب ته شرمیږي نه مثلا یا به زه شرمیږم نو بل مسلمان به شرمیږي نه سیدی درته وایي دا وګوره وایي ټول د زنا نه پیدا سوي ټول د زنا اولاد یاست استغفر الله چې هغه تا ته وایي چې د تا مور زنا کړي بیا ته جنې پیدا سوی بیا ته ورځي په جنازه باندې ولاړې شرمیږي نه والله کې پکې ودرېږو پس د دې صاحبه خو افسوس دا دی چې دې ځان ته داسې یو قسم مسلمان وي او د ټولو نه غټ ضرر او شرم اسلام ته همدا دی شیعه په دې کې شک نشته کافر خو معلوم دی که نه صاحب په دې کې شک نشته قربان اوسم الله مو سرلوړي کړه ګوري مسله بس ژوندی اوسې صاحب مننه میرویس صاحب ته 50 کاله عمر لري که نه 50 کاله په 50 کاله وخت کې د موږ د خلقو ته د ورور خطاب کړی وو د دوی عقاید نه پیژندل د دوی عقاید د موږ علماو خیانت کړی وو د موږ علماو دوکه کړې وه د موږ علماو یووالي ته کار کړی وو خو اسلام ته کار نه ده کړی د موږ علماو اتفاق ته کار کړی خو د پیغمبر دفاع یې نه وه کړي اوس خبره دا ده اوس موږ یې څه کوو د موږ څه کار ورسره ده خو دوی مو نه پرېږدي دا یو کتاب تاسې وګوري نور کتابونه د دوی ما تاسو ته ښودلي دي درته ښیم تاسې پوهیږئ د موږ ښځو ته وایي د اهل سنت والجماعت چې څومره ښځې دي وایي څومره ښځې دي وایي له دې سره به نکاح نه کوئ ځکه دا وایي په پټه کې وایي زناوې کوي له خپلو خاوندانو سره څه شي کوي خیانت کوي دا که د افغانستان مسلمانان دي که د پاکستان مسلمانان دي که د انډیا دي له دې سره به وایي نکاح نه کوئ څه شی به نه کوئ الله اکبر نکاح به وایي ورسره نه کوئ او دا ما تاسو ته په ثبوت رسولی ده دا ځای زه فقط دغه یو څه تاسو ته راښکاره کړم تاسې دا روایت مه هېروئ دا ګوري دا درته راورسېدل دا خلق درته راورسېدل دا لایف در سره سکرین وټکوي پورته کوي در سره تر څو مو خپرونې ته دوام ورکوو ملګرو لایف بالکل شیر سوی نه ده نه سکرین ټکول سوی د خدای دپاره تکړه سئ دغه لایف ته خو نجات ورکوي که نه ولې غلي ناست دی ټول خالي ناست دی 300 کسان دي ښه زه دته دا دغه را پیدا کړم دا څه شی را پیدا کړم زه دغه ورور ته دا دغه را پیدا کړم څه شی را پیدا کړم دا حواله را پیدا کړم قاری صاحب زه اورم هره ورځ تاسو پروګرام لاندې اورم یعنی زه یم لایو یم ماشاءالله یعنی تاسو ډیر موږ ته په دې شي کې وضاحت وکړو قسم په خدای چې ما ډېرې پوښتنې کړي چې دا شیانو څنګه خو عفو غواړم صاحب دغه زما سوال سره دغه پرون یو خور چې تاسو ته د جرمني نه زنګ و او تاسو ورسره خبرې کولې هغې خو تاسو ته په وضاحت ویلې چې زه شیعه یم نو قاري صاحب دې چې دا روژه او مونځ نیسي دا څه شو هغه داسې ده هغوی د اسلام مبارک دین قبول کړی ده ښه خو د حکمت په خاطر دا خبره کړې ده ښه زه شکر دی هغه الحمدلله هدایت یافته سوي دي الله دې توفیق ورنصیب کړي امین سره زمونږ ټولو ښه سعید صاحب مننه قربان مسلم دوستانو دا لایف در سره پورته کوي ټول مؤمنان ملګري دوستان د ابوبکر او د عمر لښکر ټول دي دا پورته کړي دا نظام الله چا میوټ کوي هغې ته هغه خپل نفر د ټوکې وکړه قاری صاحب محترم زه به ځان لاندې کمه که کمبل روډ سوال لري خو یاري مازه ها یاري مازه صحیح ده یاري مازه یاري دا شی درته ښکاره کړم صحیح ده صاحبه مننه قاری صاحب تاسو چې دا لټوئ زما یو بل زه د یو قصه کوم ورکوټي زما د زوی زامنو سره ملګري دي ایرانین دي صاحبه هغه د هلکانو پلار وفات شو موږ لاړو د بچو مې راته ویلې زه وایي دغسې زموږ د ملګرو پلار وفات شو ادیرې ته چې صاحبه لاړو ټول 10 کسان به وو تقریبا قسم په خدای قاری صاحب قبر سره میوزیک بل کړی دی او ډډې والې د لاسې د زنې لاندې ایښې وایي د دې دا میوزیک خو نه جنازې مونځ وکړه
نیچه ما ورته راسن ویلې مالې دا څه کوئ ظالمانو لاندې به ورته هغه غرګي ساتلي تیار کړي دا خو تاسو قبر ته دیرې ته میوزیک راوړه چې رالم په ځان مې لعنت وی صاحب مال دا مې څه بد وکړه چې دې ته تللی ومه ښه دا دوستانو خوا به اوس نه بدوئ په دې باندې ما یو کلیف هم درته جوړ کړی خو اوس به خوا نه بدوئ که پاکستانیان یاست که افغانان یاست که انډیا والا یاست که بنګلادیش والا یاست خوا به نه بدوئ څه شی به نه کوئ خوا به نه نه به بدوي خفه کېږو خوا به نه بدوئ او دا الکافي د دوی معتبر کې دلته لایف ودرېدو لایف ولاړ ده نه صحیح ده سر لایف صحیح ده صحیح ده اواز هم راځي ښه صحیح موږ اواز اوري کاری صاحب ولاړ ده هر مرګرو په خدای کې د ډیر بے وفا خلک ګوره ډیر وخت سو قاری صاحب راغله تر اوسه پورې ګوره غو د لایف شرایط تاسو نه دی پوره کړی چې یو واره تاسو شیر کیم کنه مغه سکرین باندې لاس کید کنه مغه سکرین باندې لاس کید کنه مغه سکرین باندې لاس کید وس خپل مې وکړه اوس لایف سم ده که لایف اوس هم ولاړ و ده سمسم کاری صاحب صحیح شو قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمة الله و سمسم لایف در سره پورته کړی دوستانو ټولو مؤمنانو ته وایم د ابوبکر او د عمر لښکر نه در رسیدلی ان شاء الله دا لښکر به د صحابه او د دفاع لښکر د صحابه او د دفاع یو هاشټاګ جوړ کړي د صحابه او د دفاع لښکر داسې هاشټاګ جوړ کړي ټول مؤمنان دې جوړ کړي ان شاء الله ان شاء د الله صحابه او د دفاع لښکر دا به رسیږي ان شاء الله څوک به رسیږي ما مخکې تاسو ته وویل چې اوس به د پاکستانیان بم خوانه بدی افغانان بم خوانه بدی او د انډیا والا بم خوانه بدی دا د دې تر ټولو معتبر کتاب د الکافي نمشته یې کړي حواله یې در سره ولیکئ زه نه پوهېږم چې دا کامره ولې داسې دغه دا کوم کتاب ده الکافي الکافي د دې پنځم جلد ده او د دې 352 صفحه ده د کولینی کتاب ده مایک ببندوي باب من كره مناكحة من الأكراد والسودان وغيرهم لچا سره نکاح مکروه ده لاندې روایت راوړي دریم لمبر روایت ده دریم لمبر روایت کې ټول متوجي سي دا کس وايي داود الحداد عن أبي عبد الله عليه السلام طول ورته متوجي سي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إمام الصادق عليه السلام ويويل لا تناكح الزنجة تاسي ويل دي أفريقاي مخلوق سر نكاح مكوي أفريقاي مخلوق ندا تور لکه سودانیان سول سومالیان سول تور پوستی دا تور پوستی لري لدی سره وای نکاح مکوي بیا دلته وایي سی ول خزره دا خزره غالبا په ایران د شمال ایران ته خزر وایي چا به معلومات وي دومره ان شاء الله د مسافرو ته به معلوم وي ان شاء الله مسافرو ته به دې معلومات وي خزر د شمال ایران ده لدی سره وای نکاح مکوي خزر درته معلوم ده کنه درته معلوم من به چاته معلومه چې ایران کې وي سره نه ده مونږ ته معلوم مونږ ته نه دی معلوم قاری صاحب دا شمال دی ایران ورته وای ولی لدی سره وای ولی نکاح مکوي له سودانیانو سومالیانو تورپوستو سره ولدی ایران له شمال سره وای فإن لهم أرحاما تدل على غير الوفاء د دې زنانه وای داسې شرمګاوي دي چې وای له خاوندانو سره وفا نه کوي د دغه ښځو وای له خپلو خاوندانو سره خیانت کوي نو نکاح ورسره څنګه خیانت کوي یعنی نکاح وکړي بیا له بل چا سره زناوي کوي خیانت له خپلو خاوندانو سره کوي دا خو دا تور مخلوق وښودل دا خو دغه د ایران شمال وښودل اوس راځو پسې قال بیا یې وویل چې والهندو له هندیانو سره نکاح مکوي هندیا خو به پیژنې دا اوس هندیا د هندیا له خلقو سره به نکاح نه کوي ولی
والسند پخوا خو پاکستان نو پخوا هندیا هندو نه هند بالکل نو هند ښځو سره به نکاح نه کوي سند او د سند له خلقو سره د پاکستان په هغه وخت کې نو خو د شاوخوا دا اوس پاکستان دا سند و دې ته به سند ویلی کېدل پخوا که تاسې تاریخي کتابونه وګوري سند به ورته وایي د سند له خلقو سره هم نکاح مه کوئ اوس راځو والقند او د قند له خلقو سره هم نکاح مه کوئ د قند ولې وایي مه کوئ وای لیس فیهم نجیب په دې کې وای حلالیان نسته ټول وای ارمزاده زناکار دي اوس دلته دغه قند څه شی ده والقند یعنی القندهار پخوا خو افغانستان نو د افغانستان به ټول قندهار په نامه به یادېدل د څه شي په نامه به یادېدل د قندهار په نامه باندې به یادېدل هغه وخت کې پایتخت یعنی د افغانان ټول د زنا زامن دي د زنا پیداوار دي نکاح ورسره مه کوئ استغفر الله ښځې ټولې زناکاره دي نکاح ورسره مه کوئ پاکستان مسلمانان ټول زناکار دي د هند مسلمانان ټول زناکار دي له زنا نه پیدا شوي دي نکاح ورسره مه کوئ پوه سولاسته که پوه نه سولاسته پوه شو قاري صاحب پوه شو دا د ده تر ټولو معتبر کتاب ده معتبر کتاب قنداریانو تاسې خوا مه بدوئ سندیانو تاسې خوا مه بدوئ قندهار دا نه ده اوس قندهار نه ښیي دا اوس قندهار نه ده دا نه ښیي یعنی ټول افغانستان په هغه وخت کې په قندهار باندې یادېدل دا کوټه او پیښور سي و دغه لوی افغانستان مثلا سي اوس خو خیبر پښتونخوا د افغانستان د دې ټول قندهار ویلی کېدل ځکه پایتخت د باچایي سي به و دا په قندهار کې و نه بالکل باچا سي کېنستل تاسې تاریخ کتابونو به مو کتلي وي نو دغه اوس له سلو کلونو نه مخکې سي څومره باچیان د افغانستان راغلي دي دا ټول پایتخت د افغانستان قندهار و نو دا به په قندهار باندې یادېدل وای تاسو لا تناکحوا الزنجه الله اکبر له تورپوستي مسلمانانو سره وای نکاح مه کوئ ټول امت ته یې زناکاره ویلي دي ټول امت ته یې زناکار تاسو دغه روایت مه هېروئ ګورئ یو دقیقه دلته یې ویلي دي چې لا تناکحوا الزنجه والخزره تاسې نکاح له تورپوست مسلمانانو سره مه کوئ تورپوست مسلمانان پیژنئ چې هغه دغه دي افریقایان حبشي نه حبشي نه لکه سودان سول سومالیا سو تشاد سول دغه تورپوستو کې خزر د شمال د ایران د لدې سره نکاح مه کوئ ځکه وایي دوی ټول زنا کوي له دې دا ښځې وایي ټولې زناکاره دي هندو سندو قند دا وګورئ لاندې هند والقند ليس فيهم نجيب له هندیانو او افغانانو پاکستانانو سره نکاح مه کوئ ځکه په دې کې وایي حلالي نسته ټول وایي حرامزاده دي یعنی القند لقندو نه مراد وایي چې د قندهار اوس مخکې کتاب ما تاسو ته وښودل دا کتاب دا الکافي کتاب ده امغه کتاب الکافي د دې کتاب کې سرازي وای امام باقر علیه السلام ویل چې ان الناس كلهم اولاد بغایا ټول خلق دي زنا پیداوار دي حرامیان دي حرامزاده دي ما خلا شیعتنا یوازې وای دي موږ شیا څه شي دي حرامزاده نه دي اوس خبره په دغه ځای کې ده خبره په کوم ځای کې ده یعنی د افغانستان چې څومره مسلمانان دي ټول ارمونی دي ټول ارمونی د افغانانو چې څومره ښځې دي ټولې زناکارې دي د پاکستان چې څومره مسلمانان دي ټول ارمزاده دي د پاکستان چې څومره ښځې دي ټولې زناکارې دي د انډیا چې څومره مسلمانان دي ښځې ټولې زناکارې دي شریف ښځې پکې نسته او د پاکستان او د افغانستان او د هندیا د ټولې نړۍ مسلمانان ټول له زنا نه پیدا شوي دي یو هم حلالي پکې نسته یوازې شایع حلالي فقط شیعه
قاری صاحب پوله به ورسره شریکه نه کړو پسته دي نه ورسره شریک کړ ښه تر دا مذهب دې وګرځي نه زه وایم چې موږ ته خو علم نه و همدغه افسوس دی چې په سویډن کې ډېر ځان ته ښه مسلمانان وایي موږ به د دې په جنازو کې ولاړی صاحبه اول خو همدې ته زه حیرانتیا کوم چې د دې د جنازې مونځ چې دی خو اسلام نه خبر نه دی او د کافر نه بدتر دی موږ دپاره کافر نه یېره نه ده پکار ځکه خو معلوم دي دا خو پټ هغه دي خاماران دي د نستوڼي میرویس صاحب دلته دا انسانان قضاوت کوي عام و شیع و تم وایو چې دا د تا کتاب ده زه له تا سره د تا په کتاب غږېږم دوی خو له موږ سره تقیه کوي مسلمانانو ورته وایي دروغ ورته وایي چې نه موږ خو دغسې اهل سنت مو ورونه دي پلانه ده او هغه ده او دغه ده دا که زه نور د دې کتابونه درته ښکاره کړم میرویس صاحب دا هلته به دې په لایف کې به دې انفجار کړی وي له ډېر قسم په خدای چې بله ورځ همدقسې شومه طبعه مې خرابه شوه صاحبه دا خو ته څه کوې اوس دلته اوس مثلا یعنې د تاسې د په خدای قسم وي اهل بیت و صلوات الله وسلامه علیهم اهل بیت و دا دین راوړی داسې خلقو ته وایي چې تاسې ټول زناکاره یاست ما ته د اهل سنت یو کتاب راوخی چې شیعه ورته زناکاره ویلي وي لیکن د دې کتاب څه وایي افغانان وایي ټول زناکاره دي له زنا نه پیدا سوي دي او بل لوی تهمت ته پسې وګوره وایي د اهل سنت چې څومره ښځې دي ټولې وایي زناکاره دي خیانت کوي له خپلو خاوندانو سره قاری صاحب بله ورځ چې تاسو هغه عایشې رضی الله تعالی عنه په باره کې هغه د دې کتاب تاسو ولسته چې دی وایي چې هغې فاحشهخانه جوړه کړې او چې په خدای چې غونې میزیک شو داسې جړا رالمل داسې رقم خلک دي اوس بل پسې وګوره الله د قهر نه نه یېرېږي دی ډارسي چې تا ته کافر وایي او خو نه ډارېږي که ځکه خو اولاد زنا ده چې په مونږ باندې د زنا تهمت لګوي دوی خپله دا رقم ځکه الله په دې غضب اړولي یاره قاري صاحب ورته پرون ښه خیرې وکړې خو زه وایم چې موږ پکې باید لږ ډېر امین ویلی وی کرکه ورځي سړي ته په خدای السلام علیکم دا یو هغه صاحب یونیورسټي کې قاري صاحب هغه صاحب راځه په خیر مهرباني رجب تایپیست هغه صاحب اواز یې سم نه راغی تېر بیا وکړه اواز یې سم رانغی احمدزی صاحب دا شا باندې لي داسې وټپوه داسې مهرباني وکړه هغه صاحب محترم رجب تایپیست هغه صاحب ولې وغپل خوا مو بده سو تېر بیا وغپه مایک دې خلاصه تېر بیا وغپه وی غپل مسلمانانو ما خو غپا واورېده په خدای یاره ما د سپاخه عمر بې غپل قاري صاحب د سپاخه عمر هغه نه وي چې غاپي دا په دغه اندازه یې وغپلی واړه نه نه ښه صحیح ګولټیر سپی و ښه صحیح وغپل بلکل نه د ما تر غوږونو داسې راغلل او که هغه صاحب د ثواب کار وکړل دلته صحیح دغه کار وکړه قاري صاحب سړو وهلی ده نه نه مکو هغه سي محترمه ته د ثواب کار یاري بیا وکړه هغه سي مګ د خلاص کړه ښه رات کې مرا ولې اوس به ټیز واچوي مکو نه هغه صاحب ډېر ادبناکه سړی هغه صاحب ستړي مه سې اوس خبرې وکړه راځه په خیر
هغه مخکې چې د کوم کار وکړل هغه کاریاري بیا وکړه هغه د ثواب کاریاري بیا وکړه ثواب لري د اهل بیتو په دفاع کې ثواب لري راځه اواز راځي اواز راځي ها 1 2 3 ګو دی بیا څه شي ده چې نه زه تخته مطلب یې دا نه دی وایي زه بیت الخلا ته یو دوه درې کې ها دا غالبا لکه زه هلته ګروپونه جوړ کړي دي په دغې سره یو بل پوه کړي دي غالبا سي یا د ریپورټ مسئله وي یا بله مسئله وي یا بله مسئله وي هی قاری صاحب محترم زبا کوشما ما تم جواب راک الله دې قدر وکړه الله دې ژوندی لرم مننه صاحب مننه مې الله مو قدر وکړه هغه صاحب دغه د تا کتاب وایي ایمان دی وایي چې ټول له زنا نه پیدا دي ته څه وایي پکې احسن علي ته به واغ ورکړو احسن علي خبره وکړه السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم قاری صاحب واسه داش مې کده دی هغه سره ډیرو خاندل یاره ماسکوزي یو ما واورېدل دا خو ټولو اورېدلي دي نه قاری صاحب داسې دروند غږ یې وکنه لکه کلي کې نه چې لارې لرې پورې انګازېږي افسوس په دا چې د غني خان عکس خو دې نه وی لګولی ښه سبحان الله لرې به کوم قاری صاحب هغه صاحب بس ته که کوزیږي اوس نه کوزیږي نه خبرې کوي څه وایې زه ریپورټونه د موږ لایف سیم خراب ده نو ریپورټونه په خپله لایف خرابېږي ریپورټ ورباندې مه وږه ښه آغا صاحب لیلا د موبایل کوز نه کړي نوره قصه دې خرابه نسي نوره قصه دې ما ته خو همداسې ښکاري چې اخر کې دا بل خوا ډزونه ونه کړي کته یې کوي ښه ورځه په خیر ورځه په خیر لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لایو راځه حالي ماشاءالله دا ډیر څه کوم پورې تر لایک شیر امازي صاحب تا مایک نن ډیر خراب ده امازي صاحب مایک دې بیخي ډیر خراب ده نن شور کې چې نت خراب ده کولې احمد زي صاحب انټرنیټ دی خراب ده انټرنیټ دی لیک سم کا ښه اوس ګورئ دوستانو که چیرې د اهل سنت په کتابونو کې داسې توهین راغلی وای د خلقو به څه ویل وای اهل سنت والجماعت د موږ توهین او سپکاوی کړی ده اوس دلته دی په خپله وایي چې د قندهاریان د افغانستان خلق ډیر بې شرفه خلق دي د کتاب وای او دا وای ټول له زنا نه پیداوار دي دوی ښځې هم زنا کوي ځکه وایي نکاح ورسره مه کوئ ما کتاب در سره نقل کړی د قنداریانو سیندیانو هندیانو خوا به نه بدوي د افغانستان چې څومره مسلمانان دي په دې کې یو هم حلالي نسته د پاکستان چې څومره مسلمانان دي یو هم پکې حلالي نسته د انډیا چې څومره مسلمانان دي یو هم پکې حلالي نسته اوس حلالي څوک ده حلالي شیه ده الله اکبر گپ درست نیست عاشق علم او برادر گپ امامی شیه هست گپی خب عاشق علم ستړي مسي
علیکم و رحمت الله و جمی دوستا و برادرها. قاری صاحب محترم، بفرمایید. ما خوب هستی برادر؟ الحمدلله. نامت شنیدم، نامت دیدم، چهره مقبولت دیدم. ما هم از امو وطن هستیم که خودت به دنیا آمدی و ما و ای دوستای ما که هستن. گرچه ببخشی که ما زیاد زمانی هست ما پشتو گپ نزدیم. مادرم از مقر غزنی است. خب ماشاءالله. بسیار خوشم آمد از صحبتهای خودت، از دوستای و برادرهایی که حرف میزنن از اینکه ما در سوریه داریم که میگه که این المؤمنین اخوه. سوریه انما المؤمنون اخوه. این المؤمنون اخوه. بله. و در عین زمان میگه، در عین سوره محمد صلی الله علیه و سلم میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اول است که ما اگر واقعا درست برادرانه وطنداروار فکر بکنیم که در بین ما اسلام مسلمان ها، امروز یهود بسیار کارهای بد کرده برادر ما. امروز یهود شما اسنادایش هم ببینین، در اینستاگرام ببینین، در فیسبوک ببینین، اینا دشمن اسلام هستن. شما فکر نکنین هر کتابی که نوشته شده کلش درست است. میگه یک نفر ما داریم، شما من نمیفهم شما از کجا زندگی، در پاکستان هستین یا در قندار؟ هر جای هستین خوش باشین. من در کانادا هستم. شما هر شهری کانادا را برین، یک سرک ما داریم به نام لارنس. شما هر شهر امریکا را که برین، ما یک سرک داریم به نام لارنس. شما هر شهر اروپا را برین، یک سرک داره به نام لارنس اوینیو.